السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن مو د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه تاسو ته چمتو کړي دي په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. د محمد نبي زوی حسن اساخیل نن د پاکستان د ځوانانو لیګ یا په جونیر لیګ کې نن ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. حسن اساخیل په تیرو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی، په نن لوبه کې ډېر ښه وځلېدی. نن یې د خپلې لوبډلې دپاره په 46 بالونو باندې 50 چټکې منډې جوړې کړې چې 3 شپږیزې او 4 څلوریزې هم په بیټینګ شاملې وې. د منډو سره سره کمنټیټرانو په میدان کې د صفات کوي. دا د افغانستان لپاره د ویاړ خبره ده چې د پاکستان په میدانونو کې د افغان لوبغاړو صفت کیږي او د افغانستان نوم هم ورسره اخیستل کیږي. یو بل تازه خبر دا دی چې د شلوريز نړیوال جام څخه مخکې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي سیالۍ ترسره کیږي، دغه سیالۍ به د نړیوال مشهور تلویزیون سټار سپورټ له لوري په ژوندۍ بڼه نشر سي او په کور دننه به له اریانا تلویزیون او وطن تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه نشر سي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان آرلونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی وایي په توپ اچونه کې آوټ سوینګ او ان سوینګ دواړه مهارتونه لري، خو د خپلې توپ اچونې قوت ګوډ لین او آوټ سوینګ ګڼي. هغه تازه د بي بي سي پښتو سره په مرکه کې ویلي دي چې کله یې کرکټ پیل کړ نو د یوه توپوهونکي په حیث یې پیل کړ. له 2 سفرونو وروسته کله چې د توپ اچونې چانس ورکړل سو نو د هغه وخت روزونکي انډي مورز ورته وویل ته خو سم د آرلونډر یې. عمرزی وایي چې د توپ اچونې په برخه کې د هند تکړه توپ اچونکي بنشور کمار خوښیږي او د هغه په څیر د توپ اچونې اکشن هم لري او د توپوهنې په برخه کې هاردیک پانډیا د خوښې لوبغاړی ښیي او زیاتوي چې په دغه پوزیشن زه هم توپوهنه کوم. نوموړی وایي چې غواړم په پرلپسې ډول په ملي لوبډله کې ولوبېږم او د نړۍ په غوره لونډرانو کې وشمېرل سم. د هارلونډر په حیث وایي چې غواړم په توپ اچونه او توپوهنه کې ښه کارکردګي وکړم. هند لوبډله په 500 ورځه کرکټ کې لومړۍ لوبډله سوه چې تر 300 زیاتې لوبې په چیس یا د هدف په پوره کولو ګټي. دا ډول کارنامه تر اوسه پورې بلې لوبډلې نه ده کړې او هند دغه ویاړ په خپل نوم کړ. هند کرکټ لوبډلې دغه کارنامه د سویلي افریقا پر وړاندې د 500 ورځې لوبلړۍ د دویمې لوبې په ګټلو سره کړې چې د نننۍ بریا سره د هدف په پوره کولو پر مهال د لوبو ګټلو شمیره 301 سوه او لومړی مقام لري. له هند وروسته په دې نوملړ کې بیا استرالیا دویم مقام لري چې دوی هم په چیس سره 250 لوبې ګټلې دي. ورپسې ویسټ انډیز دی، ویسټ انډیز هم 214 لوبې ګټلې دي. بیا پاکستان دی، پاکستان 215 لوبې ګټلې دي او انګلند بیا 223 لوبې ګټلې دي په چیسینګ سره. دا هغه کورونه دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان د پکتیکا زلزله ځپلو ته جوړ کړي دي. کله چې په پکتیکا کې زلزله وسوه نو راشد خان د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړ چې راشد خان بیخي زیاتې مرستې راټولې کړې او ژمنه یې وکړه چې په پکتیکا او خوست کې به هغه زلزله ځپلو ته کورونه پر جوړوي چې د هغو کورونه وران سوي دي، چې دا د اوس یو څو کورونه جوړ کړي هم دي او نور کار هم پرې روان دی. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.